د کونړ په نورګل او څوکۍ ولسوالیو کې د ډنمارک کډوالو شورا له لورې د 65 میلیونه افغانیو په لګښت د زلزله ځپلو لپاره د کورونو د جوړیدو چارې پیل شوي چې د شپږو میاشتو په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د ډنمارک کډوالو شورا ولایتي استازي وایي د څوکۍ په اندرلچک او د نورګل ولسوالۍ په شوماش سیمه کې د زلزله ځپلو لپاره د 290 کورونو د جوړیدو چارې پیل کړي چې په بشپړېدو سره به د سرپناه په برخه کې د ګڼو کورنیو ستونزې حل کړي. دلته په دغه دوه ولسوالیو کې تقریبا 290 کورونه جوړیږي او دغه کورونه چې دي دا 153 کورنۍ 10 متر مربع مساحت بلري او 40 کورنۍ چې دي دا به تقریبا 40 متر مربع مساحت لري او په دغه کورونو په جوړښت باندې به 15 میلیونه افغانۍ چې د مصارف راځي. دا د کال د جریان نه نیولې تر دې کال تر اخره پورې به موږ جوړو. د دې ترڅنګ موږ په پلان کې لرو 3 د اوبو شبکې په دې کې داخل دي او شبکه بدلته یو دوم په هغه کې انتخاب کړي په څوکۍ ولسوالۍ کې او د دې کورونو ترڅنګ به موږ د خلکو ته چې په مختلف نور بخښونو کې لکه د کار په بدل کې پیسې دغه همکاري به کوو. د دې ترڅنګ 100 کورنیو ته به غواګانې توزیع کیږي، تقریبا 100 کورنیو ته به وزې توزیع کیږي او همدارنګه 100 کورنیو ته به چرګان توزیع کیږي تر څو دا خلک همغسې حالت همغسې یو ژوند او زندګي چې دوی مخکې لرله بیرته خپل حالت ته ولاړ شي او همغسې یو ژوند ولري. په همدې حال کې هغه زلزله ځپلې کورنۍ چې د استوګنې مینې ورته په اساسي ډول جوړیږي خوښ دي او زیاتوي چې حکومت او مرستندویه ادارې دې په نورو برخو کې هم د دوی لاسنیوی وکړي. دا چې نن د ډي آر سی موسسې خوا زمونږ شوماش د کلي کې چې زلزلې مکمل زمونږ کلی ویجاړ کړی چې تاسې ګورئ او نن 200 کورونه دلته جوړیدو د سرپناه دپاره اساسي جوړیږي د خلکو ده. نو دا د ډیر د خوشحالۍ مقام دی. مونږ ډیر خوشحاله یو دا ټول کلی ډیره مننه کوو. دا چې نن مونږ دپاره د ډي آر سی موسسې له خوا نه 200 کورونه افتتاح شول نو دا د ډیر د یو لوی د خوشحالۍ خبره ده. مونږ خپل ټول د شوماش ولس ډیر زیات خوشحاله دی د دغه پروژې نه او نور هم مونږ غوښتنه کوو چې زموږ دپاره نور د سرپناه غم وخوړل شي. د نورګل ولسوالۍ ځایي مسولین د مرستندویه ادارو له همکارۍ مننه کوي او زیاتوي چې لا هم اړتیا لیدل کیږي چې د سرپناه ترڅنګ په نورو اړینو برخو کې هم د زلزله ځپلو کورنیو لاسنیوی وشي. تاسو ته معلومه ده چې اولیا ضرورتونه خو تقریبا شوي دي او هر چا چې کړي دي الله دې ورسره کومک او الله دې قبول کړي او پاتې شو سرپناوي ته ډیر زیات ضرورت لري دي. اساسي کورونو ته ضرورت لري، سړکونو ته ضرورت لري. په دغه بخش کې کارونه روان دي او امیدونه هم راکړي دي. انشاءالله امید چې ټول ته به جوړیږي. نږدې 9 میاشتې وړاندې د کونړ څوکۍ او نورګل ولسوالۍ یو شمېر سیمې زورورې زلزلې ولړزولې چې له امله یې ګڼ شمېر خلکو د سر او مال زیان واوښت او ګڼې کورنۍ بې کور او د ویر په ټغر کېناستې.